سلامونه دوستانو، په نننی درس کې موږ او تاسې شل فعلونه زده کوو چې ډېر زیات مهم دي. مخکې له دې چې په درس باندې شروع وکړو باید د فعل تعریف وکړو چې فعل څه شی ته وایي. فعل هغه عمل ده چې په هغه کې یو کار ترسره شي. فعل یعنی کار کولو ته وایي. لکه اوس راځو په د مثالونو کې خپله ګورو. fragen پوښتنه کول. دلته اوس fragen یو فعل ده، یعنی د پوښتنه کول دا یو کار ده، فعل ده. نو دا یو لنډ تعریف ده چې تاسې دا فعل وپېژنئ. antworten جواب ورکول. arbeiten کار کول. تاسې به د المانیانو نه واورئ یا به مو اورېدلي چې هغوی arbeiten وایي. arbeiten خو arbeiten ویلی هم مشکل نه لري، خو که arbeiten وویل شي نوره به هم ښه وي. haben لرل، درلودل. leben ژوند کول. machen جوړول. reden خبرې کول. sagen ویل. spielen لوبې کول. fühlen احساسول، محسوسول، حس کول. warten انتظار کول، تمه کېدل. wohnen اوسېدل. zeigen ښودل. versuchen کوښښ کول. beginnen شروع کول یا پیلول. schreiben لیکل. zahlen شمیرل. laufen ګرځېدل. sehen لیدل. bleiben پاتې کېدل. دا و د شل مهم افعال چې زده مو کړل. په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي او کوشش وکړئ ویډیو له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ تر څو ډېر زیات نه زیات خلک د دې ویډیوګانو نه مستفید شي او استفاده ترې وکړي او یو څه زده کړي. او همدارنګه ویډیو درسره لایک کړئ، کمنټ وکړئ، خپل نظریات هم لاندې راته ولیکئ چې څه نوي باید تاسې ته زه وړاندې کړمه او څه نوي درسي مواد تاسې ضرورت لرئ چې هغه باندې بیا زه کار درته وکړمه او ویډیوګانې درته جوړې کړمه. مننه.